نړیوال امنیت کنفرانس کې د افغانستان ثبات او امنیت مهم بلل شوی دی. سلام، وخت بخیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. د افغانستان امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم دی. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د نړیوال امنیت کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان امنیت مهم دی. د دغه سازمان مشر د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د ثبات او امنیت په راتګ کې همکاري وکړي. په دې غونډه کې د چین د دفاع وزیر ویلي دوی له نړیوالې ټولنې سره افغانستان ته د ثبات په راتګ او په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې همکاري کوي. همداراز د روسیې د دفاع وزیر هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی او د پاکستان، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو همکاري کولی شي چې په سیمه کې وضعیت کنټرول کړي. روسیه وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د مرکزي او جنوبي اسیا په اړه پراخې اندېښنې موجودې دي چې د له منځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه ده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.